د پاکستان او افغانستان تر مابينځ د چمن پوله په یو ونه کې یو ورځ چې ورته دغه نن د خالي ورځ ټاکل شوی و سهار د دواړو خواو پرانستل سول او پیاده خلکو رفتامه شروع سو چې د پاکستان له اړخه افغان دستاویزات لرونکي خلکو ته او د افغانستان له اړخه پاکستاني دستاویزات لرونکي خلک پر پوله راپرېښول کېدل خو په دغه مهال د پولې د دواړو طرف ته په زرونو کسان سره راغونډ سول سپویش منډي کې کاروبار کوونکي د چمن تجاران او په افغانستان کې هم افغان دستاویزات تذکره لرونکي افغانانو د پاکستان ته راتګ کولو کوشش وکړي چې په دغه مهال لانجه جوړه سوه او پوله تر 3 ساعتو پورې بنده سول د پولې دواړو اړخو ته په زرونو کسان بند پاتې سول چې په بعد کې چارواکو پر شا تنبولو هڅې پیل کړې په دغه مهال د پاکستان په خاوره کې بند پاتې افغانانو خپل حال ویډیو ته دا رنګ بیان کو ماشیانه حکومت زه تاسو څه تمه ولرم که څنګه که دا یوه خلي تمه درته لرم چې دا مې څومره حلالوي څومره مې ترې زیات حلالوي په ښځو باندې مې لرګي سختې لاټې ماته نوي نوي لاټې د پنجاب په راوړي په ما په نرو په ښځو په عزتو باندې ټوک ټوکې کوي زه لا خوشحاله یم زه وطن ته درځم هلته تا ماته زور راښکاره کړی که هغه دا خلک در پرېږده کړي دغه دې نه راځي زه څوک یم زه پاکستانی یم که افغانی یم زما ولې په دغه سړک کړچوي ولې مې په دغه سړک باندې ځوروي ولې مې د عزت له ناموس سره دې دلته په خاورو کې اچول ما در پرېږده زه د اوغه کراچي سره راغلی یو موټر مو په 15,000 راوستلی دی بیرته ولاړ سو دلته څوک نه لرو چیرې ولاړ سو موږ ولې داسې ظلم کوي دا خو ظلم دی د دغه ولس سره تورته ګوره ته دغه کامره دغسې ور واړوه دورې وګوره دا څه حال دی په زرهاوه د عمران خان په خپل په کور کې ایسي ته ناست دی که اشرف غني دی ایسي ته ناست دی مشران ګرد ایسیانو ته ناست چې ولسونه یې دغه رقم در په درجه هلې چې نه انته ورسم د بیر پسې واخې دا ملا دا پښو پښو باندې مې وایي ولې څه ګنهګار یو خو د خدای به ګنهګار یو د الله به ګنهګار یو د بلګار نه خو نه یو ګنهګار مګر کوچنیان مرته ناست دي خدای پار دی تاسې په هیله زه راغلي دغسې مه کوئ را سره پرېږدئ کور ته دواړو ته مې دا خواهش ده چې دروازې راته خلاصې کړي موږ پرېږدئ دغسې مه را سره کوئ دغه د چمن پوله د مارچ 2 نیټې څخه د کورونا عالمي وبا د پیلاو د خطر لوجې بند کړل سول دا وخت یواځې د مال بردار گاډو په مخ په اونۍ 15 ورځې خلاصوي بیا پاکستان حکومت په اونۍ کې یو ورځ د پیاده خلکو په مخ خلاصولو پریکړه وکړه خو اوس افغان حکومت وايي چې پوله د 2 مارچ مخکې پوزیشن باندې د خلاص سي خو حکومت پاکستان دغه خبره نور سره مني او وايي چې په دومره لوی کچه خلک رندین کولو سہولت د دې سره نشته نعمت الله سرحدي ویډیو چمن